سلامونه درنو مینوالو تویر لیوال یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې تاسې به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. ملګرو د مشاعرې په دې بهیر کې عبدالمالک کلمیار صاحب ته بلنه ورکوم چې په خپل ښایسته کلام یې ونازوي. عبدالمالک کلمیار صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د ټولو ملګرو په اجازه ارشاد. غزل عرض ده. درسه ځمه ستړې ستړې زندګۍ، درسه ځمه ستړې ستړې زندګۍ، درسه ځمه ستړې ستړې زندګۍ، څه به یوسم له مکارې دنیاګۍ. واه ډېر ښه. واه مننه. درسه ځمه ستړې ستړې زندګۍ، څه به یوسم له مکارې دنیاګۍ. امیدونه مې په ژوند کې بیخي ډېر وو، امیدونه مې په ژوند کې بیخي ډېر وو، امیدونه مې په ژوند کې بیخي ډېر وو، توفان غرقه کړه زما د ژوند کښتۍ. واه ډېر ښه. واه ډېر ښه. او ناببره به دې بیر کړي له خپلوانو، ناببره به دې بیر کړي له خپلوانو، لکه راسې د حجل سړه بولۍ. واه ډېر ښه. نه پر چا دې زړه خوښ سوی نه خوږېږي، نه پر چا دې زړه خوښ سوی نه خوږېږي، مرګي یوړې څه رقم ځوانۍ. واه ډېر ښه کلمیار صاحب. واه. او ژوند ته پټ پر یوه ځای لکه لیوان دي، ژوند ته پټ پر یوه ځای لکه لیوان دي، ژوند ته پټ پر یوه ځای لکه لیوان دي، یوې نس خوري بلې پښې بل ککرۍ. واه ډېر ښه. مننه. ژوند ته پټ پر یوه ځای لکه لیوان دي، واه ژوند ته پټ پر یوه ځای لکه لیوان دي، یوې نس خوري بلې پښې بل ککرۍ. او ای غربته کور دې وران څه دې وکړل، ای غربته کور دې وران څه دې وکړل، ای غربته کور دې وران څه دې وکړل، زه دې وایستم د هر چا د سیالۍ. واه ډېر ښه. او زه د ډېرو لا اوس هم یم منتباره، زه د ډېرو لا اوس هم یم منتباره، زه د ډېرو لا اوس هم یم منتباره، کلمیاره نه منې د ستا خوارۍ. واه ډېر ښه کلمیار صاحب. درسه ځمه ستړې ستړې زندګۍ، څه به یوسم له مکارې دنیا، لکه فکر په مزغو کې یمه پټ، لکه نفس په رګو کې یمه پټ. واه ډېر ښه ډېر ښه. او نه مې ویني نه صورت لرمه زه، نه مې ویني نه صورت لرمه زه، نه مې ویني نه صورت لرمه زه، د نفاق رنګه په زړو کې یمه پټ. واه ډېر ښه ډېر. نیکبخته هغه څوک دی چې مال ولي، نیکبخته هغه څوک دی چې مال ولي، نیکبخته هغه څوک دی چې مال ولي، د حافظو په سینو کې یمه پټ. واه ډېر ښه. او زه حیا یم زه پرده یم زه حجاب یم، زه حیا یم زه پرده یم زه حجاب یم، زه حیا یم زه پرده یم زه حجاب یم، لکه ستر په کورو کې یمه پټ. واه ډېر ښه ډېر ښه. او نه مې لولي نه حمل را باندې کاندي، نه مې لولي نه عمل را باندې کاندي، نه مې لولي نه حمل را باندې کاندي، زه مدام په و پوښو کې یمه پټ. واه ډېر ښه. بیا ووایه. واه مننه. او نه مې لولي نه حمل را باندې کاندي، زه مدام په و پوښو کې یمه پټ. واه ډېر ښه. او څوک مني او که مې نه مني پر مځکه، څوک مني او که مې نه مني پر مځکه، څوک مني او که مې نه مني پر مځکه، زه بالا په اسمانو کې یمه پټ. واه واه ډېر ښه. بیا ووایه. واه مننه. څوک مني او که مې نه مني پر مځکه، زه بالا په اسمانو کې یمه پټ. او زما توهین کوي ما سوځي کلمیاره، زما توهین کوي ما سوځي کلمیاره، زما توهین کوي ما سوځي کلمیاره، د کفارو په هورو کې یمه پټ، لکه فکر په مزغو کې یمه پټ، لکه نفس په رګو کې یمه پټ. اورېدو مې یو جان مننه. بیلتونه چې راځي یو تش ارمان در سره راولي، بیلتونه چې راځي یو تش ارمان در سره راولي، بیلتونه چې راځي یو تش ارمان در سره راولي، په وړېزو ما جونګړه یو توپان در سره راولي. واه ډېر ښه ډېر ښه. واه بس تا د چې ما واورېدل ما روغه ورځ ونه لیده، بس تا چې ما واورېدل ما روغه ورځ ونه لیده، بس تا د چې ما واورېدل ما روغه ورځ ونه لیده، خو ځکه نه جوړېږم که لقمان در سره راولي. واه ډېر ښه. مننه. بس تا د چې ما واورېدل ما روغه ورځ ونه لیده، خو ځکه نه جوړېږم که لقمان در سره راولي. واه ډېر ښه. او مالیارو د ګلونو سره خپل نوکان ایستلي دي، مالیارو د ګلونو سره خپل نوکان ایستلي دي، مالیارو د ګلونو سره خپل نوکان ایستلي دي، چې کله پرې راستون شي نو خزان در سره راولي. واه ډېر ښه ډېر ښه. واه چې ما به په ژوند غوښتې څومره ډېر مې درته وویل، په مرګ یې څه کوم که ټول جهان در سره راولي. واه ډېر ښه ډېر ښه. واه مننه.
چې ما به په ژوند غوښتې څومره ډېر مې درته وویل په مرګ یې څه کوم که ټول جهان در سره راولې او ما داسې دا خوړلی طبیبان نه په پوهېږي ما داسې دا خوړلی طبیبان نه په پوهېږي ما داسې دا خوړلی طبیبان نه په پوهېږي جګ جوړ به هلته زه سم که جانان در سره راولې ما ټولې د ژوند هیلې کړې د خاورو سره خاورې توربخته ولاړ سې یو نازمان در سره راولې ډېر ښه کوي د قلميار سره دا دومره ظلم ولې ته کوي د قلميار سره دا دومره ظلم ولې ته زه غواړم خوشحالي خو ته خفګان در سره راولې ډېر ښه مننه کوي د قلميار سره دا دومره ظلم ولې ته زه غواړم خوشحالي خو ته خفګان در سره راولې بېلتونه چې راځې یو تش ارمان در سره راولې په وړې زما ژونګړه یو توفان در سره راولې یو جانان ډیره مننه ملګرو دا و عبدالمالک قلميار صاحب چې په خپلو ښایستو کلامو یې ونازولو د ده نه یو جهان مننه ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ